د ننګ میړانې تاریخونه لري د غیرتونو یادګارونه لري جوړ بشي دوران افغانستان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن ډکل حماسو د خراسان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن خپرا با بیا شي تسپر لایو لمن د تاندو گل غټ یو لمن د بلبلانو په نغمې غږیږي وی باسم سور د غونډ یو لمن په هر کمر برا زرغون وی غاټول شیبا ور ټول د سیل یو لمن د ننګ میړانې تاریخونه لري د غیرتونو یادګارونه لري جوړ بشي دوران افغانستان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن ډکل حماسو د خراسان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن لوطن تللی خاپیری براشی لمونگ ورکا آزادی براشی ستوری با ټولوی بدراگا ورسارا رانا رانا سپین سپگمی براشی د غم لخر بلدی چمدرومی لخندا ډاک خوشالی براشی د ننګ میړانې تاریخونه لري د غیرتونو یادګارونه لري جوړ بشي دوران افغانستان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن ډکل حماسو د خراسان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن وران مسجدونه بیا ټول کړو وطن د وحدانیت بپکی کیږي اذان جوړاو هر ځای مدرسې د علم ورکی با درس کړو د حدیث او قرآن د کول دین خدمت په مینه کوو رب دې سر لوړ کاندي ټول مومنان د ننګ میړانې تاریخونه. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو د خوشحالۍ ځای دی هغه مسجد چې موږ تاسو سره ویډیو شریک کړې وه همدلته تاسو ګورئ کار یې شروع شولو واقعا موږ هم خوشحالېږو چې د وطن په ابادۍ کې د خپله ځواني تېروو او زما خپله هم بنیادي کارونه ډېر خوښېږي چې د وطن کې بنیادي کارونه وشي مسجدونه جوړ شي مکتبونه جوړ شي او خلکو ته د کار زمینه مساعده شي راته تاسو ته هم توفیق درکړي را دې موږ ته توفیق راکړي چې ګډ کار وکړو او دغسې ګډ دغه ړنګ وطن سره جوړ پاس په سارو بګرځي ځان کتار ډکله چڼو باوي هر یو چینار له هسکو غروب را بهیږي چینې وی د بلبلو په ګلشن کې چغار خوند او مازه په څو چند کوي د عرفانی رنگین او ښکلي اشعار د ننګ میړانې تاریخونه لري
د غیرتونو یادګارونه لري جوړ بشي دوران افغانستان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن ډک له حماسو د خراسان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن د ننګ میړانې تاریخونه لري د غیرتونو یادګارونه لري جوړ بشي دوران افغانستان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن ډک له حماسو د خراسان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن خپرا با بیا شي تسپر لایو لمن د تاندو قدرمن لیدونکو تاسو تر دې دمه موږ سره دغه ویډیو ولیدله الحمدلله چې موږ اوږده کترونه روان وو د موټرو اخته باندې بار شګې باندې بار سیمټو باندې بار دا کترونه د هغې مسجد لپاره روان وو کومه مسجد کې چې موږ تاسو نه غوښتنه کړې وه او هغه غوښتنه زموږ ورور ومنله یو ورور عزیزي صاحب او د هغه فامیل ومنله او دغه لوی د ثواب کار د دوی په نصیب شو الله دې تاسو ته اجر درکړي کور مو ودان دغه د پیل شولو هغه مسجد چې زموږ یو ډېر بیچاره او سپین ږیري اکا د دې لپاره یوه قیمتي ځمکه وقف کړې وه ونیس صاحب څنګ کې راسره ولاړ دی د دې مسجد په اړه به تاسو ته ووایي چې څومره ثواب او څومره اجر لري ونیس صاحب ښه راغلی او که موږ دغه ورو چې جزاک الله صدقه یې کړې او دغه مسجد کې یو برخه اخیستې او ټول مصارف یې په غاړه اخیستی څومره اجر ثواب دوی ته رسیږي بسم الله الرحمن الرحیم زه اول خبره دا کوم چې هر هغه چا چې دغه جماعت کې امداد وکړو دا جماعت بنا یې جوړه کړله دا جماعت کې شګه وروړله او کتورینه میش ورته ویلوړ وي چې شګې او مثال خښتې او سیمټ یې وروړل او دوله یې وچول سار د سبونه په دې باندې شروع شوه نو میژ دغه خلک چې چا چنده کړي دوی دغه میژ ډېره مننه کړي او د خدای څنګه د دغه خو انشاءالله چې دا منظري د ځکه چې دا یو غریب عاجز سړی او په دومره عاجز چې د څه کولی تداو چولی و دی مخه نه لیده په هیڅ طریقه باندې چې د جماعت جوړ کړی وی خو دا خلک ډېر کمزیري وي خو بیا میژ د الله شکریه ده کوي د توس نه ډېره مننه کوي د انجینر صاحب د نه او د هغې خلکو نه چې دغه چا مصرف یې په سر وخوستی دی الله پاک د دوی ته جنات فردوس ورکړي ویلې ځکه چې خدای پاک په قرآن کې وایي چې چا چې دنیا کې جماعت جوړ کړ نو یغ د پوره و الله پاک بنګړه په جنات کې ورکوي چې په دا دنیا چا جماعت جوړ کړ نو دته و حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم یې چې دغه دنیا کې جماعتونه داسې دي ملایکې داسې کسې لکه میش چې اسمون ستوري کسې دی دلته دا جماعتونه داسې دله شي لکه هغه ستوري چې وکسي نو هر هغه چا چې جماعت جوړ کړ نو هلته و الله پاک جنات ورکوي په جنات کو بنګلا ورکوي سل چته بنګلا نو میش دغه خلک الله شکریه ادا کوي بیا دغه خلک شکریه ادا کوي چې میش ته داسې کړلی جماعت بنا مصرف په سر باندې ورسول په کلینه باندې دغه جماعت میش مخه نه لیدله جزاک الله فی الدارین خیرا کثیرا مننه مولوي صاحب ښه شول اوسي بیا هم عزیز صاحب له تاسو نه او ستاسو د ټول قدرمن فامیل نه ځانګړې مننه کوم چې تاسې د دغو مسجد ټول مصارف په غاړه باندې واخیستل کور مو ودان الله دې اجر درکړي انشاءالله چارې به سر له سبا پیلېږي او وخت به انشاءالله تاسو سره موږ دغه مسجد په اړه معلومات شریکوو تر بیا ښې چارې جوړ بشي دوران افغانستان وطن